السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله مند یم چې راته روغ او جوړ به وي. څنګه کولی شو چې د فیسبوک آی ډي د ټول عمر لپاره ختمه کړو. په دې ویډیو کې درته ټوله طریقه ښیم، خو که چېرته زموږ په چینل کې نوي یاست، زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، سپورټ مو بیخي کم شوی دی، زموږ ملاتړ وکړئ تر څو د داسې نوي ویډیوګانو لپاره موږ درته اموخته شو، موږ درته پرې چارې نورې چارې هم برابرې کړو. راځو په ویډیو پیل کوو. ویډیو نه اوږدوو، راځئ چې درته په ویډیو پیل وکړم. تاسو به راشئ، په فیسبوک به ورته کلیک واخلئ، په د فیسبوک به دلته ورته کلیک واخلئ. راځو په د فیسبوک ورته کلیک اخلم. کله مو چې په فیسبوک ورته کلیک واخیستو، بیا به تاسو راشئ په دې ځای به ورته کلیک واخلئ، په د پروفایل. کله مو چې په پروفایل ورته کلیک واخیستو، بیا به تاسو راشئ په د سیټینګ به ورته کلیک واخلئ. بیا به تاسو په د سیټینګ ورته کلیک واخلئ. کله مو چې په سیټینګ ورته کلیک واخیستو، بیا به تاسو راشئ په د لومړي سر کې په د اکاونټ سنټر به ورته کلیک واخلئ. کله مو چې په اکاونټ سنټر ورته کلیک واخیستو، دا به شی لاندې به راښکته شي او تاسو به دلته راشئ، په دې ځای به ورته کلیک واخلئ. اکاونټس. کله مو چې په اکاونټس ورته کلیک واخیستو، وموندل تاسو ته دلته دوه دونې آی ډي ګانې درته راښکاره شوې. درته پرې لیکلی دی چې ریموو، په دویمه یې هم درته لیکلی دی چې ریموو. لومړی خو زما رسمي آی ډي ده او دوهمه چې ده دا زما انسټاګرام آی ډي ده. او لومړي سر کې درته لیکلی دی چې اډ اکاونټ. دلته تاسو کولی شئ چې یو بله آی ډي هم جوړه کړئ. د هغه ویډیوګانې هم درته ښایم، هغه ویډیوګانې باندې هم درته پیل کوم. خو تر هغه ویډیوګانو ته رسېدلو پورې زموږ دغه چینل سبسکرایب کړئ. انشاءالله د دې چینل به ټولې ویډیوګانې تاسو ته اپلوډېږي. راتلونکي موضوعات مو په ټریډ پورې اړه لري، نو د هغو لپاره زموږ دغه چینل سبسکرایب کړئ، زموږ ملاتړ وکړئ. انشاءالله خدای پاک به ستاسو ملاتړ وکړي. په راتلونکي کې ډېرې ښکلې ویډیوګانې درته لرم. راځو په دې اوس مثلا زه غواړم چې دغه آی ډي ختمه کړم په دې ایمان خوستی. راځو په د ریموو ورته کلیک اخلو. کله مو چې په ریموو ورته کلیک واخیستو، بیا به تاسو راشئ په د ایمان خوستی ریموو اکاونټس باندې به ورته کلیک واخلئ. کله مو چې دلته ورته کلیک واخیسته، بیا به تاسو راښکته شئ، په د کنټینیو باندې به ورته کلیک واخلئ. کله مو چې په کنټینیو ورته کلیک واخیستو، تاسو ته بیا یو کوډ راځي، ستاسو د هغه ایمیل ته یو کوډ راځي. کریټ پاسورډ باندې به ورته کلیک واخلئ. یو نیډ ټو کریټ ا پاسورډ. ستاسو ایمیل ته یو کوډ ځي، انټر د کوډ ویز سینډ ټو خالد خوستی @gmail.com. نو راځو اوس موږ تاسو په ایمیل کې ګورو چې موږ تاسو ته کوډ راغلی دی که نه دی راغلی. په ایمیل به ورته کلیک واخلئ، بیا به تاسو راشئ په د ایمان خوستی خالد خوستی، په دې ځای به ورته کلیک واخلو. انسټاګرام وموندل، موږ ته کوډ راغلی دی. څه یې پکې لیکلی دي؟ هاي ایمان خوستی یوز د کوډ ټو کریټ انسټاګرام اکاونټ پاسورډ. دغه کوډ استعمال کړئ چې د انسټاګرام اکاونټ پاسورډ دی چې هغه مو د ټول عمر لپاره ختم شي. وموندل، دغه زموږ کوډ دی. په کوم ځای نه چې ما درته کلیک واخیستو، دغه زموږ کوډ دی. نو زه دغه کوډ اوس د اخلمه، کپي کوم یې. کله مو چې کپي کړو، بیا دلته ورته کلیک اخلم. ښه د بده مرغه زه دغه آی ډي نه غواړم چې ختمه کړم. تاسو به هغه کوډ راواخلئ، بیا به دلته ورته پیسټ کړئ او تاسو به بیا په باک باندې کلیک واخلئ او تاسو به مخکې ځئ، ستاسو آی ډي به د ټول عمر لپاره ختمه شي. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که مو ویډیو خوښ شوې وي، زموږ چینل درسره حتما لایک کړئ، حتما سبسکرایب کړئ. یو لایک، یو سبسکرایب ستاسو کولی شي چې موږ ته لا انرژي راکړي او تر نورو هڅو مو هم ورسوي. انشاءالله په راتلونکي ویډیوګانو کې درته ښایم د اف جي کوین موضوعات درته ښایم، د باینانس زده کړې، د وټساپ مهم سیټینګونه، د یوټیوب زده کړه به هم درته ښایم، او یوه بله ډېره مهمه موضوع چې ده هغه د اپلیکیشن جوړولو ده، هغه هم درته ښایم. انشاءالله ایډیټ به هم درته ښایم، د ویډیو ایډیټ، او په ټلګرام کې ډېر مهم سیټینګونه اونر څنګه وړي، په دې ویډیو باندې هم درته پیل کوم. نو د هغو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ د دې چینل سره اوسئ. ښه وختونه او ښې چارې ولرئ. خدای په امان الله مو مل شه.